ننګرهار کې د ترانسپورت ادارې لپاره د ودانۍ جوړولو چارې د ترانسپورت وزارت معین او ولایت مرستیال له لوري د پټۍ په پرې کولو سره پیل شوې. د ولایت مرستیال مولوي سید احمد بنوري وویل تېرو 20 کلونو کې چې ډېرو امکاناتو شتون درلود د ترانسپورت ریاست ودانۍ جوړه نه شوه، خو د ویاړ ځای ده چې نن په خپلو عوایدو د دې ودانۍ د جوړېدو چارې پیل شوې. د نوموړي په وینا ازبکستان هیواد لیوالتیا لري چې د تورخم له لارې صادرات او واردات پیل کړي چې دې سره به د سوداګرۍ، ترانسپورت او ګڼ شمېر نورو برخو کې کاري زمینې برابري او اقتصاد به ورسره ښه شي. خو دا د خوشحالۍ ځای دی، د خوشحالۍ خبره ده چې اسلامي امارت په کمو امکاناتو باندې او په خپلو داخلي عوایدو باندې داسې د بنسټیزو پروژو بنیاد دی چې دا زمونږ د آینده دپاره هم یو ډیر لوی کار دی او د اوس دپاره ډیر ضرورت دی چې یو د هغې نه دغه د ترانسپورت د ریاست وداني ده. د ترانسپورت وزارت معین مولوي عبدالسلام حیدري وویل چې سږ کال یې 2 میلیارد افغانۍ هوایي چلن او ځمکني ترانسپورت ته بیلې کړي چې له مخې به یې 40 پروژې پلې شي. نوموړی وایي په دې پروژو کې یوه یې د ننګرهار ترانسپورت ریاست ودانۍ ده چې د 8.5 میلیونه افغانیو په لګښت د 6 میاشتو په موده کې جوړیږي. په دې کې 18 د هوایي بخش دي او 22 د ترانسپورت بخش د جادهیي. نو په هغه جادهیي بخش کې چې 22 یوه پروژه دغه د ننګرهار ده چې د ننګرهار دغه پروژه ده چې دا تقریبا 308 مربع مځکه کې متره مربع مځکه کې جوړیږي او په 3 پوړه کې تقریبا 14 وتاکونه لري چې 80 کسان په یوه وخت کې کار ځینې اخیستلی شي او د دې مصرف چې دی تقریبا 8 میلیونه دی. د ترانسپورت وزارت د داخلي پلټنې رئیس شیخ محمد ایوبي وویل چې وزارت یې هڅه کوي ترڅو هوایي او ځمکني ترانسپورت برخه کې شته ستونزې تر ډېره حل او لازمې اسانتیاوې رامنځته کړي. د ترانسپورت رئیس مفتي محمد زمان وویل چې د دې ودانۍ په جوړېدو سره به یې ستونزې حل او چارې منظمې شي. د کانال رئیس مولوي غلام الرحمن کاظمي وویل چې د اسلامي امارت مسؤلین هڅه کوي ترڅو د عوایدو سیستمونه پیاوړي او په دې برخه کې به ځان بسیا شو. همداراز یې له کلونو ځنډ وروسته د دې ولایت د ترانسپورت ودانۍ جوړول ښه اقدام وباله. د ننګرهار سوداګرۍ خونې رئیس حاجي ګل مراد عرب په تورخم کې د سوداګرو ترانزیت او اړوند نورو برخو کې ستونزې شریکې کړې چې د مسؤلینو له لوري ورته د همکارۍ ډاډ ورکړل شو. د یادې ودانۍ د چارو پیلېدو په مراسمو کې د صنعت او سوداګرۍ رئیس عبدالبصیر پاچا، د ولایت ویان قاری کاظم الله عادل، سوداګرو او د رسنیو استازو حضور درلود.